السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ایم ایکس پلیر یو څو هغه رازونه در وښیم ستاسې به ټول حیرانه کړي. یعنې ملګرو که هر څوک ایم ایکس پلیر په خپل موبایل کې لري نو دغه ویډیو دې خامخا له موږ سره تر پایه وګورئ، ځکه په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د ایم ایکس پلیر یو څو هغه رازونه در ښیم ستاسې به ټول حیرانه کړي. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو تر ټولو له مخه تاسو په خپل موبایل کې ایم ایکس پلیر خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ایم ایکس پلیر خلاص کړئ د هغه رقم ګوره ملګرو اولنی سیټینګ زه تاسو در ښیم چې اوله اړۍ تاسو په خپل موبایل کې باید کم سیټینګ وکړئ. ګوره ملګرو که چیرې زه راسم په خپل موبایل کې یوه ویډیو پلی کړم، ګوره ملګرو زه دلته رالم ویډیو ته. ګوره ملګرو دغه زما د موبایل ویډیو وي دی اوس زه دغه ویډیو پلی کوم. نو ملګرو کله چې زه دغه ویډیو زما په موبایل کې پلی کړم نو ملګرو ګوره دغه ویډیو ما په خپل موبایل کې پلی کړه. د هغه رقم که چیرې ګوره دغه ویډیو پلی وي او زه ایم ایکس پلیر څخه ووځم نو دا ویډیو چې کېږي بندېږي. نو ګوره ملګرو زه له ایم ایکس پلیر څخه ووتلم نو ویډیو چې شوله بنده شوله. اوس زه ورته یا کله چې زه له ایم ایکس پلیر څخه ووځم هم ویډیو دی چې شي سټارټ دی. نو ګوره ملګرو د هغه لپاره به تاسو ایم ایکس پلیر ته ولاړ شئ. کله چې ملګرو ګوره تاسو ایم ایکس پلیر ته ولاړاست د هغه رقم به ګوره ملګرو تاسو په دا 3 ډاټ نشانه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دا مور آپشن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به دلته تاسو راسئ سیټینګ ته. ملګرو کله چې ګوره تاسو سیټینګ ته رالاست د هغه رقم به ملګرو تاسو پلیر ته راسئ. ملګرو کله چې تاسو پلیر ته رالاست د هغه رقم به تاسو لاندې ولاړ شئ. په لاندې کلو سره به دلته تاسو یو آپشن پیدا کړئ. ملګرو ګوره زه ځم لاندې. کله چې ملګرو زه لاندې ولاړم دلته به تاسو یو آپشن پیدا کړئ. ګوره ملګرو دلته به تاسو یو آپشن پیدا کړئ بیکګراوند پلی اډیو. ملګرو کله چې تاسو بیکګراوند پلی اډیو دغه آپشن تاسو پیدا کړئ د هغه رقم به ګوره ملګرو تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ. یو خو کله چې تاسو په دغه باندې ټیک مارک شان ولګوئ د هغه رقم ګوره ملګرو بیکګراوند پلی اډیو ته به تاسو راسئ. کله چې ملګرو بیکګراوند پلی ته تاسو راسئ ګوره ملګرو دلته دغه سټاپ ده، یعنې ملګرو تاسو به راسئ په پلی ویډیو اډیو ان بیکګراوند. ملګرو تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې ټیک مارک شان ولګوئ اوس زه تاسو ته هغه ویډیو پلی کوم. کله چې ملګرو زه هغه ویډیو پلی کړم که چیرې زه له بیکګراوند څخه ووځم یعنې بیرته به هغه چې شي سټارټ یې نه به بندېږي. ګوره ملګرو اوس زه بیرته له بیکګراوند څخه وځم د دې سونډ زه خالي ورکوم یو وارې. ګوره ملګرو زه اوس بیرته له بیکګراوند څخه وځم یعنې دا ویډیو ختموم. ګوره ملګرو تاسو یې لیدلی شئ چې هغه ویډیو ګوره په بیکګراوند کې اوس چې دا پلی ده، یعنې هغه اوس که چیرې تاسو له بیکګراوند څخه یعنې له ایم ایکس پلیر څخه ووځئ هغه ویډیو به چې شي سټارټ به وي. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو دا رقم ته کړئ. نو ملګرو دغه اولنی سیټینګ و. اوس ځو د دویم سیټینګ په طرف. نو ملګرو د دویم سیټینګ لپاره به تاسو د خپل موبایل کې بیرته ایم ایکس پلیر خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې ایم ایکس پلیر خلاص کړئ د هغه رقم ګوره ملګرو زه ویډیو ته رالم. کله چې ملګرو زه ویډیو ته رالم د هغه رقم ګوره ملګرو زه غواړم چې یوه ویډیو پټه کړم، یعنې ملګرو زه په ایم ایکس پلیر کې یوه ویډیو پټوم. نو د هغه رقم تاسو په دا 3 ډاټ نشانه باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو به رینیم ته راسئ. کله چې ملګرو تاسو رینیم ته رالاست د هغه رقم دا نوم به تاسو ټول دلته میټاو کړئ. ګوره ملګرو زه دا ټول نوم دلته میټاوم. تر نوم له مخه به ملګرو تاسو ډاټ ولګوئ. ډاټ نشان تاسو وینئ ملګرو تاسو به ډاټ ولګوئ. د هغه رقم به بیا ګوره دې ویډیو ته زه نوم ورکوم چې خان. ګوره ملګرو ما ډاټ ولګوئ او د هغه رقم دې ویډیو ته مې خان ورکوئ اوکې مې کوئ. ګوره ملګرو هغه ویډیو له دې څخه چې سوله ورکه سوله. نو ملګرو تاسو هر نوم ورکوئ هغه نوم به ورکوئ د هغه تر نوم مخته به تاسو ډاټ نشان ولګوئ یعنې ډاټ به ورکوئ. اوس که چیرې بیرته تاسو هغه ویډیو راولئ نو د هغه رقم به تاسو سیټینګ ته راسئ. ملګرو کله چې سیټینګ تاسو راسئ د هغه رقم به تاسو لیست ته راسئ. کله چې ملګرو لیست ته رالاست د هغه رقم به لاندې ولاړ شئ. کله چې ملګرو لاندې ولاړاست دلته شو هایډن فایل اینډ فولډر ګوره ملګرو تاسو به بیرته په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ. کله چې تاسو په دې باندې ټیک مارک شان ولګوئ هغه ویډیو به بیرته دلته چې شي ښکاره شوي. ګوره ملګرو اوس دلته ښکاره ده که بیرته پټوله له هغه څخه به ټیک مارک نشان ختم کړئ. نو دا و دویم آپشن. اوس زه د دریم سیټینګ په طرف.
نو ملګرو ګوره بیرته د دریم سیټینګ په طرف به تاسو راسئ ایم ایکس پلیر ته. کله چې هم تاسو ایم ایکس پلیر ته رالاست د هغه رقم ګوره ملګرو دا تاسو کله یو ورور ته یو کوچني ته موبایل ورکوئ تاسو هغه ته په ایم ایکس پلیر کې یوه ویډیو ور سټارټه کوئ نو هغه څنګه په سکرین باندې کلیک وکړي ویډیو یا مخته سي یا شاته سي نو د هغه لپاره به تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ هغه دلته ډېر خوندور او ښایسته اپلیکیشن ده ډېر خوندور او ښایسته اپشن ده ملګرو. دلته به ملګرو ګوره دا لاک تاسو وینئ د دغه لاک باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره ملګرو بس دغه ویډیو مخته کېږم شاته کېږم د هغه رقم اواز هم په زوره کېږي یعنې سکرین لایټ هم زیاتېږي هر څه په کېږي. که چیرې زه په دا ګوره هوا ورکړم او بیا زه په دا لاک سکرین باندې کلیک وکړم دا اوس نه یعنې اوس زه هر چم په کوم هېڅ چم هم نه باندې کېږي سکرین یې چې شو لاک شو. نو ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو ویډیو لاکولی هم شئ یعنې ملګرو په دغه ذریعه سره تاسو ویډیو لاکولی هم شئ. نو ملګرو دا و دریم سیټینګ. یو څو نور سیټینګونه دي ملګرو ویډیو غټېږي هغه به زه تاسو ته په راروانه ویډیو کې وایم. نو ملګرو دغه ویډیو والا خدای دې وکړي چې دغه به ستاسو خوښ سوي وي. کوم ویډیو خوښ سوي وي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.